پر بستر پروت ریحان لا هم نه دی خبر چې په زلزله کې نږدې ټوله کورنۍ له لاسه ورکړي. د هغه څوک نشته او دلته په اسداباد ولایتي روغتون کې د تیرو 3 ورځو راهیسې د یوه خواخوږي ځوان له لورې پالنه کیږي. د دې لپاره چې فکر یې بدل شي، هر سهار د همدغه ځوان په همکارۍ د څو شیبو لپاره له عملیات خونې بهر د روغتون انګړ ته راویستل کیږي، ګوندې د ځان له والي احساس ونه کړي. د کوچني ریحان پر بدن که ظاهري ټپونه اوس لږ لږ په رغېدو او دردونه یې په کرارېدو دي، خو د مور 3 ورونو او خور نشتون غم به یې د تل لپاره په زړه پټ ټپ او درد به یې ناپای وي. زه اوده وم او د روان کوټه راولې دا خپې دواړه د لاس د ساعت 5 بجې راویسته. په روغتون کې لکه د کورنۍ د یوه غړي په څېر د ریحان پالنه اوس دې ځوان ته غاړې وتې ده. وایي ریحان یې اوس یو ښه ملګری دی. ریحان چې موږ ولیدو بیخي ځان ته و، دلته څه ملګري نور هم راسره و، نو موږ یې خدمت کوو، تر اخره پورې موږ یې خدمت کوو چې تر څو پورې ریحان خان ژوندی او موږ ژوندي یو، موږ یې خدمت کوو. موږ د ریحان خان خدمت کوو. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ د وګل دره کې وروستۍ زورورې زلزلې د ریحان د کورنۍ د 18 غړو ژوند واخیست. نږدې خپلوان یې ډېر له لاسه ورکړي. یوازې د هغه ژوندی پاتې سپین ږیری بابا دی چې 3 ورځې وروسته یې د مرګ او ژوند پوښتنه کوي. لکه د موږ مړو کې مصروفه وه، اوسه پورې لکه دې مریض ته ذرا موقع نه وه موندلې چې رارسېدګي کړې وه. او لکه امارت اسلامي ډېر فوراً د تیارو په ذریعه باندې دی راوچت کړه او هسپتال هم ډېر ارڅولي. داسې زلزله وشوه چې بیا چا څوک د چا دغه کې نه و. زموږ د کورنۍ د زخمین غړي چې دي دا هم لکه اوازونو په ذریعه باندې موږ راویستو. بس یو هم اواز کوه بل هم اواز کوه چې یو به دې رایسته بل به غږ کوو چې زه دې پاتې کړم، بل به چې رایسته بل به غږ کوو چې زه دې پاتې کړم. وروستۍ مرګونې زلزلې د کونړ په بېلابېلو سیمو کې د سلګونو انسانانو ژوند واخیست. زرګونه ژوبل شول، دا ستوګنې زرګونه مینې له خاورو سره خاورې شوې. ډېر نور لکه د ریحان په څېر بې کوره او بې څوکه شول او په واړه ځان د ژوند پنډونه سختۍ او غمونه ور په غاړه شول. که حکومت او خلک د دغه انسانانو لاسنیوی وکړي، نو مړاوې هیلې یې ژوند ته بیا ځل تازه کېدلی شي.